اجلاله دغه جبهه مقاومت چې اوس نوم یې شه دی، تاسو خو دا زه نه پوهېږم د سیاسي مبصرین نه لري، دا یو ارزیابي او تحلیل نه کوي. تاسو ورسې پوښتنه وکړئ چې دوی په دفتر کې په تاجکستان کې څوک دي، په مشهد کې څوک دي، په مشهد کې څوک دي چې هغه پیری خرفت هلته ورته ناست اسماعیل خان. بس عملته بس یو 4 نفر سره ناست دي، د یو کورنۍ خلک دي، د یو لاین خلک دي، او بس هلته ناست جبهه مقاومت جوړ کړی دی، د جهان د بدبختیو څخه استفاده کوي، پیسې راواخه بله واخه، هېڅ شی نه دی. د افغانستان خلک بیا د سره څخه وجنګوي یو په بل باندې، او حکومت دومره درغښتلی دی چې ته نن ټک وکړې سبا یې تر را پیدا کړی، نو خو بیا خو دا مظلوم ملت سره ولې داسې کوي؟ په همدې ترتیب باندې راسه دغه بل چې دلته ازادي ده که ازادي ده څه بلا دی، دا درواغ فیسبوک کې بس ګروپونه دي، باندونه دي. آیا تاسې نه شرمېږئ چې تاسې ترور کوئ؟ آیا تاسې خجالت نه کاږئ د دې 20 کلنې بدبختي څخه چې تاسې اوس مین پرېږدئ؟ آیا تاسې خجالت نه کاږئ چې راځئ یو سړی یو ځای وژنئ؟ دغه مملکتونه چې آلته میزباني ځینې کوي، نو دا خو په دغه جرم او جنایت باندې شریکان دي. د جهاني جنایتکاران خو همدغه دي چې د جمهوریت د سقوط نه مخ په دې خوا بیا و توپک ته لاس وي، بیا یو مسلمان مړ که، بیا یو افغان وینه توی که، بیا یو سړی وبېروه، بیا یو سړی وډاروه، بیا یو تجار ته تلیفون وکړه چې ما ته پیسې راواستوه چې زه دلته کار لرم، زه اپراتیفي کار لرم، زه دلته نښم چې پټاو کوم. دلته نه شرمېږئ، ننګ نه لرئ، غیرت نه لرئ، هغه تشه زموږ بس نه ده. قسم په خدای دی که په دې ټوله غربي نړۍ کې که د جمهوریت خلک څوک په یوه پیسه باندې لا حسابي خبره یې نه ځینې اوري په دغه اداراتو کې. زه خو دلته وینم چې دغه پوسې چې دا پس له 15 د اګست د 2021 کال راغلی، پوهېږي چې دا هماغه غله دي چې بل کار نه درلوده. زموږ ځوانان همالته مړه سوه، زموږ پیسې همالته مصرف سوې، او دا غله دي، هغه غله دي. موږ ته د غلو په سترګه باندې ګوري، موږ ته د کمزورو خلکو، موږ ته د منزوي خلکو، موږ ته د بدنامه خلکو په سترګه باندې ګوري. زه وایم چې د حل لارې څه شي؟ د حل لاره دا ده چې راځئ د دې ټولو بدبختیو څخه لاس واخلو، نور په دې وطن کې بدبختیو ته دوام ورنکړو.